پاکستان بلوچستان ایالت کې 21 پاکستانی عسکرو ته مرګ جوړ اوښتی. السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو پخیر. د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 18 پاکستانی عسکر د وسلوالو په یوه کمین کې وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې شاوخوا 80 وسلوالو د بلوچستان ایالت منګوچار ښار ته نږدې د سرحدي ملیشو ځواکونو پر یو موټر برید وکړ. د هغه په خبره د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو په اساس په دې برید کې 18 مسافر او یو نیمه پوځي چې د دوی مرستې ته راغلي ووژل شول. دې سرچینې زیاته کړه چې په برید کې 3 ملیشیا عسکر سخت ټپیان شوي هم دي او 2 نور له سیمې روغ تښتېدلي دي. خو د پاکستان پوځ په یو خپاره کړي بیان کې د 18 نیمه پوځي عسکرو وژل کېدل تایید کړي دي. په بیان کې راغلي چې د برید کې 12 وسلوال د امنیتي ځواکونو او پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي.